او د کړای غاڼې خدي کړای ته ماشاءالله وګوري چې ډیره غټه کړای ده دا د جوش کېږي چې دا کنه او دا ګورئ چې دا تاسو څه جوړوي کیمرې ته وګورئ لږ دا خو ګوړه جوړوي غاڼې او غاڼې د ګوړې د ګوړه جوړوي څو کسان کار کوي تم ریشه دلته هم و نفره کاری کوي و نفره کار کوي تاسو کار دی زمونږ ما دا چې پیړماران یو دوه ډانګي ماران دي یو وروالا دی یو منشي دی خاطر شه پر خو به یو ګرځته ریشه خیستا سه وظیفه ده السلام علیکم موږ هم دغه دې ته پیړماري وای کنه ښه دوه نفره شربت وباس وغه ډیګي آماده کوو او وروالا خپل پوری پوخ کړی ها نو زه قدرمن در سره اوسې چې مخکې هم دا وګورو چې څنګه جوړیږي ماشاءالله ډېر ښایسته کار دی او ډېر په بیټرو باندې چالانېږي تا چالان کوي راسه اوسې دا پوره سیستم درته ښیم چې دغه د ګوړو ګاڼې څنګه جوړیږي دا ګوړه څنګه جوړیږي څنګه ماشاءالله ماشاءالله قدرمند ګوري خاص د غنیو شربت دی ماشاءالله ډیر خوندور دی دا څو ساعت چالاني دا یو ساعت کې ډکیږي دا بلر دا یو ساعت ښه دا بلر دا کوي دا یو ساعت کې ډکو تر هغه پورې چې خپل آماده کیږي بس دا تیار ډکی هغه ګوړه چې واچو پاسه پرې ده ښه نو بیا دا وریلا کول ته تو په لغه ترتیب برابر بیا هم د ناکامراد کور آباد چې دغه فصل مخکې به د پاکستان نه ګني راتلي شکر الحمدلله اوس دومره زیات شوي دغه ګني چې موږ کولی شو چې پاکستان ته یې راواستو خلک په روزګار کې په هره ګاڼۍ کې اته اووه نفره تقریبا تر 110 نه به ډېرې کامه کې دا 12 خو دا د پیسو د دې لینډ باندې د کامې نه پلنه دی خوا دا ګاڼېګانې خو کامه کې دننه تر 100 نه ډېرې ګاڼې تاسو وایو د 100 نه زیات ګاڼې لګېدلي په هر ګاڼۍ کې اته نه کسان کار کوي ماشاءالله دا هم قدرمند یو غټه لاسته راوړنه ده نو اوس دو دننه چې دننه څنګه پخېږي راسره دا د څنګه ګوړ تیارې څنګه تیارېږي ریشي دغه دی ماشاءالله اوهو ماشاءالله ډېره ښایسته ډېره پاکه راځي دا خپل ګوزن دا د دیو ګرميږي غاڼې ښه او د کړای غاڼې خدي کړای ته ماشاءالله وګوري چې ډیره غټه کړای ده دا د جوش کېږي چې دا هغه مسؤل راشي چې موږ پوښتنه کوو چې څو ساعته پورې دیو دغه جوشي کنه او دا وګورئ چې جوړه کړې ده کنه دا تیاره ده دینرشه انو قدمن راځي چې دغه معلومات واورو چې دیو څنګه جوړې څنګه جوړې دي ما څه خلاصې او دا څو ساعته پورې دا جوشول ګرانه دا خو اول دلته چې د بار ظهیره دلته د کېږي به دلته راوښ کېږي دغلته چې د 2.5 ساعته تقریبا 2 ساعته 2.5 ساعته دلته جوش کېږي خام اوبه چې دا ختمیږي په هغې پاتې کېږي به د پات له 2.5 ساعت وروسته بیا دا موږ دلته شو بیا خوالې دپاره چې یخه شي هلته بیا پکې دا رمبي ویني دا رمبي پکې وهو چې بیا راټولوو بیا کلونه کوو دې نه اوبه ځي خامه اوبه چې دغه ختمیږي پخه اوبه پخه اوبه پاتې کېږي ملاوټ کو څه نه کوو ملاوټ هېڅ هم نشته خاص د ګني ګوړه د خاص شربت دی خالص قدرمند وایي ملاوټ نه کوو خاص د ګني اوبه دي او دا خو چې دا چکو دا دم جوړ کړي دي ښه ماشاءالله ډېره ښایسته ځای کنه کور داسې کسان چې د بل ولایت څخه راغلي دي هذا د ګوړې خریداری پسې از کدام جا اول خودتان معرفی کنید. سلام علیکم. خوب هستید ان شاء الله؟ صد جمع جور بس. ما خواجه عبدالمجید هستم از کابل آمدیم جلال آباد چکر. خب حالا اینجا چی میگی؟ اینجا آمدیم پشت گوره یک ذره بگیریم تحفه. خب قدم دو ګوري چې د کابل نه راغلي دي ګوره پسې هم چکر ته راغلي دي او دغلته ګوره اخلي. واله چقې گرفتی؟
یک سر یک سیر سیر چند داد؟ سر 600 600 بله خود چطور از گل مزدار است والا خوردم در نسبت با بازار اینجا خوبیش است که تازه است ها، نه از خوب. پروسس خلاص میشه اینجا گور تازه و خوب است از خاطر کیفیتش اینجا آمده خیلی خوب آمدی خب دور بود چکر دادی جلال آباد شهر جلال آباد جلال آباد شهر همیشه بار است دیگه اوه. هر وقت که به سر نمیشه جلال آباد از من دادم خبرونه ان شاء الله بیا و ساعت